سلام ملګرو، ښې چارې او الله مو ښه لره. نن تاسو سره په دې باندې خبرې کوم چې د اټک زرین مډال چاته ورکړل شوی دی او چاته به ورکول کیږي. او د دې لپاره چې خبرې مې ډېرې اوږدې نه شي، ډېر مختصر خبره کوم. ځینو ملګرو موږ سره یو ځای شو او موږ په دې تصمیم ونیولو چې موږ څنګه کولی شو چې هغه لیکوالانو ته، هغه شاعرانو ته، خاصتا هغه خلکو ته چې هغوی د فرهنګ، کلتور او ادب دپاره کار کړی په ژورنالیزم کې یا مثلا په معارف کې، هغوی دپاره باید یو دغسې یو ډالۍ ورکړو او دوی په ژوند باندې ولمانځو. په دې کې زموږ ځینې ملګري سره کېناستو او موږ په دې مشوره وکړه چې د خپلې وسې به، چون اوس تاسې ګورئ په افغانستان کې دولتونه په هغه رقم دي، پښتانه خوار و زار دي او د دې د تشویق او د ترغیب دپاره خاصې ټولنې نشته دی او هر هغه ځینې ټولنې چې کار کوي هر یو د خپل مقصد دپاره کوي، هر یو فنډ اخلي او هر یو دا کوي او هغه کوي. نو موږ ملګري کېناستو او په دې ملګرو کې ځینې مشران ډېر ښاغلي او منلي او په دا تصمیم ونیولو چې راځئ د خپلې وسې پورې به موږ دغه کار ته ادامه ورکړو او که موږ نو بل چا دا کار مخکې وړلو او یا یو بله بڼه ډېره ښه ونیوله، بیا به هغې ته وسپارو چې په دې کې په دغه ملګرو کې چې هم مالي ملاتړ او هم په اصطلاح فکري ملاتړ او فرهنګي ملاتړ په هر لحاظ باندې د دغې نظریې ملاتړ کوي. نو په د هغې د سر کې انجینر صاحب عزیز الله نیازی دی چې دا د افغانستان یو ملي تاجر دی او دی همیشه چون ډېر بند می او دی همیشه زمونږ سره ملاتړ کړی دی او زمونږ لاسنیوی کړی دی. بل انجینر صاحب امین ظریف دی چې د یو پوځي او پوهنتوني کادر دی، فعلا په کاناډا کې اوسیږي. انجینر عبیدالله درانی دا په لندن کې اوسیږي، ځوان زلمی او فعال انسان دی. حاجي صاحب نعیم نورګلی چې د ملي فکر او د ملي ارزوګانو خاوند انسان دی. حاجي صدیق کوګا چې تاسو ګورئ په ټیک ټاک په خواله رسنیو کې ډېر فعال دی. دا یو ټولنیز شخصیت دی او هر چېرته چې د ځوان کول د مهاجرو څه قصې د ټول نه مخکې ورته دی رواني. سر مومند چې دی په امریکا کې اوسیږي، یو ځوان شاعر دی او د تل د افغانستان سره خواخوږي لري او هڅه کوي چې په دغسې ټولنو کې او فرهنګي دغو کې برخه واخلي. همدا او د په امریکا کې اوسیږي او ښاغلی مالک درانی چې د په پېښور کې اوسیږي او د په هر څه چې وسې دی ملاتړ کړی دی او ملاتړ کوي. او هغه ملګري چې مثلا په ننګرهار کې دي، په افغانستان کې دي او بیا مشخص په کامه کې دي. زموږ کامه مې ځکه یاده کړه چې شروع د دې ځای نه شوله چې هغه پنځون فکري بنسټ دی چې په دې کې ډېر ښه تکړه ځوانان، د عالي تحصیلاتو ځوانان، د فکر ځوانان پکې راټول شوي دي. نو موږ د اټک زرین مډال یا طلایي مډال لپاره د لومړي ځل لپاره زموږ د ټولو توافق، دا کوم کسان چې ما نومونه واخیسته، زموږ توافق په دې راغی چې موږ باید استاد صمیم ته چې په زرګونو او په سلګونو شاګردان یې روزلي دي، فکر یې روزلی دی، پوهنتونونه یې روزلي دي، مکتبونه یې روزلي دي، که هر څنګه موږ د استاد په هکله د هغې صفت وکړو کم دی. نو موږ اول ځل لپاره استاد په اتفاق آرا باندې 2023 کال د مارچ په میاشت کې استاد ته دغه مډال ورکړ شو او دا په کامه کې په اټک زون کې ورکړ شو. او د دې کې د پوهنتون استادانو، د کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړو، په دې کې د ننګرهار، کونړ او جلال آباد او د کابل نه ډېرو ښاغلو او منلو ګډون کړی او استاد ته دغه زرین مډال په سینه وټومبلو او د دې ټول کار ډېر ښه تنظیم او ترتیب د ځوان فکري پنځون بنسټ د خوا وشو چې ډېر په ترتیب او تنظیم باندې دا کار ترسره کو. همدارنګه موږ بیا وپتېله چې چون د افغانستان کې تاسو ګورئ چې ډېر زیات
د معارف د گزار لاندې دی او د کومې ورځ نه چې افغانستان ته د ثور او د غویي د کودتا راغلې ده او د هرې خوا گزار په معارف باندې دی. نو په دې لحاظ باندې موږ بهتره وګڼله همدغه ګروپ چې ما مخکې نومونه واخیسته چې موږ باید دا ځلې دغه مډال د معارف یو دغسې یو کس ته ورکړو چې هغه یې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي او هغې د هغې تقدیر وشي او د هغې ستاینه وشي. بیا هم د ټولو ملګرو او په دې کې بیا په دې ملګرو کې وروسته بیا په دې مشوره کې زموږ سره بشري حقوقو پخوانۍ رئیسه صبرینا حمیدي او ټولنیزه فعاله ډیوه نیازۍ هم په دې مشوره کې را شامله شوله او موږ دا ښه وګڼله چې موږ دغه د میوندوال د سرو زرو مډال نوم کېښودلو او دا د ننګرهار یو واقعي خدمتګار ته یو رښتیاني خدمتګار ته اولګل ابو زاهد ته ورکړو او دا څه وخت دې ته ادا شو ذبیح الله مراد او عطاالله صافي دا مې په دې هکله ډېرې منډې ترلې وکړلې او د معارف د ریاست د ننګرهار د معارف د ریاست هم ډېره زیاته مننه ډېره زیاته د هغې د رئیس نه د هغې د ټولو منصوبینو نه چې د ښاغلي اولګل ابو زاهد دپاره ډېره او ستره غونډه نیولې وه سره د دې چې ابو زاهد صاحب تقریبا څه کم 40 کاله د معارف کې خدمت وکړو هم په کډوالۍ کې په مهاجرت کې او هم دننه په کور او بیا د دې د کار دوره پوره شوله او دا کورناست او تقاعد شو نو هم د خدای په امانۍ د غونډه وه او هم په دې کې هماغه زرین مډال دې ته ورکړل شو او دا سلسله به جریان لري او دا سلسله به همداسې روانه وي تر څو چې زموږ وسه وي موږ به دغه کار تقریبا په کال کې یو ځلې کوو او که لازم وګڼل شوه او مشوره هم راغله که یو کال کې 2 کسان هم یا موږ مناسب وګڼل نو دا مډال به ورته ورکوو. نو ډیره مننه زه د خپل ګروپ مشورتي ګروپ نه د دې ښاغلو منلو نه کوم او همدارنګه د هغه ملګرو نه چې په افغانستان کې دي خصوصا د اټک زون کې سره راټولیږي او د مشاعرې کوي او غونډې کوي او په جلال آباد کې سره راټولیږي د دې ټولو نه مننه کوم او په دې هکله باندې زمونږ هماغه د جلال آباد ملګرو د ښاغلي اولګل ابو زاهد سره یوه لنډه مرکه هم کړې ده او چې زما د خبرو نه وروسته به تاسو ته نشر شي تاسې لیدو او اورېدو ته رابولمه چهارمخه میډیا د لارې همداسې د نورو دقیق او عمیقو معلوماتونو ترلاسه کولو په صورت کې البته هغه معرفاله ټیم چې زه د سرو زرو مډال باندې وستایلم او لا پسې تشویق او ترغیب کړم د جناب محترم با احساس او با اخلاص محترم استاد عبدالوکیل اټک او د درانه معرفاله ټیم څخه درنه مننه کوم.